ډیر شه زنانه داسې چې په غسل کې دا سلور غلطیانې کوي چې د هغې په وجه باندې په هغو باندې که غسل واجب شي د هغې نه باوجود که هغه غسل وکړي د هغې نه باوجود هغه ناپاکي ځکه چې دا سلور غلطیانې یا به د سلور غلطیانو کې یو غلطي مو وکړي د داسې زنانه غسل چې کوم دی هغه نه کېږي که داسې زنانه غسل وکړي او د هغې نه بعد دا مونځونه کوي دې مونځونه نه کېږي ظاهره خبره ده چې دې ته پاکي نه ده حاصل شوي سلور هغه کمې غلطیانې دي چې د هغې په وجه باندې د زنانه غسل نه ادا کېږي نمبر 1 هغه زنانه چې ډېر شي زنانه داسې چې کله په خوشحالو کې چې کله ودونه یا خوشحالي داسې موقع یا عاصم جنکې چې بیا خاص کر کې هغه په دې نکونو باندې چې کوم دی نیل پالش لګي یہ خاصی نکریزه وغیرہ ظاهره خبره ده هغه ته نه جوړي لیکن دا چې کوم نیل پالش دی چې کوم جنکې دا لګي په ګوتو باندې په دې نکونو باندې دا یو ته جوړ کی او چې ته جوړ کی دا هغه نه بعد چې کوم دی کدا چلته غسل کی یا وضو کی نو دنه چې کوم نقطه هغه ته وبنه رسی پدغه وجه باندې کچري زنانه داسي چې هغه نیل پالش لګولي نو یاد وساتئ داغه لری کول ضروری دي کچري لغونی په دغه نوک باندې پاتې شوی دی یو اختمرم ځای پاتې شوی او دنه تو بلال نشي په دغه صورت کې د داسې زنانه غسل نکي چې کلم تاسو لام به غسل کوي تاسو باندې غسل واجب شي او وضو کوي دا هغه نه مخکې به بالکل صفا کوي نو کوه چري لغونی زم بده کې پاتې هغه لپاسه دا پالش لګیدلې نو ګوره غسل هم نکيږي دا شان دي وضو هم نکيږي دویمه مسله دا دویمه غلطي چې بعض زنانه داسې چې هغه په دې شونډو باندې دغه لګي دا لپسټیک وغیرہ هغه که دومره گاړه وي چې هغه ته جوړه کی نو په دغه صورت کې چې تر څو پورې تاسو پوره شونډې نه صفا کړي هغه ته نه لري کړي نو په دغه صورت کې ګوره غسل نه ادا کیږي ظاهره خبره ده د غسل لپاره ضروری دي چې دنه چې سرمنده هغه ته بو ورسي لیکن کې دی لپسټیک چې کوم دی ته جوړ کړي نو په دغه صورت کې ظاهره خبره دنه سرمن ته بنه رسی نو په دغه صورت کې بیا غسل نه ادا کیږي دوه غلطیانې دغه شو د هغې نه علاوه بعض زنانه داسې چې په مخ باندې یا جسم په نور ځای باندې چې کوم دی میک اپ دومره ولګي چې هغه ته جوړ کړي که چېرې داسې میک اپ یې لګولې چې هغه ته جوړ کړي نو د هغې په دغه صورت کې چې کوم دی هغه میک اپ بالکل صفا کول د هغې ته ختمول چې د څو پورې چې کوم سرمن د هغه په نظر نه راغلي نو په دغه صورت کې چې دغه زنانه غسل وکړي نو د دغه زنانه غسل نه ادا کیږي ظاهره خبره ده هغه ته جوړ کړي وی پټ جوړ کړي چې هغه دغه په وجه باندې دنه سرمن ته وبنه رسی نو په دغه وجه باندې چې کوم دی داسې زنانه چې کوم دی غسل نه ادا کیږي نو دا درې خبرې شو د هغې نه علاوه بعض زنانه داسې چې هغه کمسۍ تړلې په سر یختو باندې او که په دې زنانه باندې غسل واجب شي نو ظاهره خبره ده شریعت خداوي کې کمسۍ تړلې نو هغه کولاول ضروري نه دي لیکن کمسۍ داسې تړلې چې دنه چې کوم د یختو چې کوم زیلې دي ویخونه دي هغې ته اوبه نه رسي نو په دغه صورت کې دا زنانه چې کوم دی دا به د یخته کولاوي او دننه به ورته اوبه رسوي او چې یختې کولاو کړو بیا ظاهره خبره ده بیا پوره یختې انځي او که چېرې د هغې نه علاوه نه یې کولاو کړي د کمسۍ وغیرہ نه یې کولاو کړي او د لپاسې نه پیسې اوبه واړې دننه ورته اوبه ونه رسي زیلو ته دننه چې کوم جړونه دي ویخونه د هغې ته اوبه ونه رسي نو په دغه صورت کې ګوره غسل نه ادا کېږي دا څلور غلطیانې دي چې بعض زنانه چې کوم دي په غسل کې دا غلطیانې وکړي د هغې په وجه باندې د هغې غسل نه کېږي په دې څلورو غلطیانو کې یو غلطي مې وشي ستاسو نه نو ګورې ستاسو غسل نه کېږي امید کوم چې د غسل دا مسله به ستاسو په سمجھ کې راغلي اجازت راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته